بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. الله جل شانو فرمائی ولولا کچرنوے فضل الله دا الله فضل عليك پتا باندی ورحمته او دا الله رحمت لهمت نخامخا قصد بکڑے وے طائفتن یویڈلی منهم پدی منافقانو کی ان ددی خبری یضلوکا چتا گمراہ کی ان ددی خبری یضلوکا چتا تیر باسی وما یضلون او دی نشی تیر باسلے دی نشی دوکا کولے دی نشی گمراہ کولے الا انفسهم مگر خپل ځان وما یضرونک او دیتا تکلیف نش در رسولے من شیء ذره برابر وانزل الله الله نازل کړي علیک بتا باندې الکتاب کتاب یعنی قرآن مجید والحکمت او حکمت وعلمک او الله تا تخودلی ما هغه سلم تکون چې نوې ته تعلم پویا وعلمک الله خودلی تا ته ما هغه سلم تکون تعلم چې ته پاغي نه پوی دی وکانه ده فضل الله دا الله فضل علیک بتا باندې عظیم ډیر لوی. الله جل شانو فرمای اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله فضل او دا الله رحمت نه پتا باندې دې خلکو به ډیر زیات دوکه کړي وي خو دی چې تا دوکه کې دا اصل کې خپل ځان دوکه کوي تا ته تکلیف او نقصان خو نشي در رسوله. الله جل شانو تعالی قرآن درکړي الله تعالی حکمت درکړي او ته هغه څه خودلی دي چې ته په هغې پوه نه وي او دا د الله غټ فضل دی پتا باندې اے نبی علیہ السلام. دی آیت مبارکه کې الله جل شانه د یو دوه خبرو تذکره کوي. لومبه خبره ده چې انسان کله د شریعت سره لوبې کوي او شریعت له دوکې ورکوي او دی وایي چې زه الله دوکه کوم پیغمبر دوکه کوم او دین اسلام دوکه کوم او دا دین اسلام د هغې تابعداري نه کومه د هغې پیروي نه کومه نو دی خپل ځان دوکه کوي. یوه خبره ده. دویمه خبره چې کومه مقصدی خبره ده هغه دا ده چې الله جل شانو په دې آیت مبارکه کې د علم فضیلت بیانوي چې علم څومره لوی څیز دی. لومبه خبره الله جل شانو فرمای ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم ان يضلوك. الله جل شانو فرمای اے نبی علیہ السلام کتاباً د الله فضل نه او د الله رحمت نه دی خلکو به ته په دې مسلو کې تیر باسلې وي دوکه کړی به وي خو الله جل شانو په تا باندې لوی فضل و کرم کړی دی. هغه فضل و کرم د الله جل شانو فضل او رحمت څه شی دی نو ولولا فضل الله کنه فضل الله یعنی قرآن مجید فضل سمانا قرآن مجید بل ځکه الله جل شانو فرمای را بشي کنا قل وتو اے پیغمبره بفضل الله د الله په کتاب باندې وبرحمته او د الله په پیغمبر باندې فبذلك فليفرحوا پکار چې داخلك ته په دغه خوشاله شي. خوشحالی په دې پکار ته چې الله موږ له کتاب راکړه خوشحالی په دې پکار ته چې الله موږ له پیغمبر راکړه. نو فضل الله جل شانه دا قرآن مجید ته وي دا چې د وحی کم علم دی هغې ته وي. نه الله جل شانه فرمایي چې د خلکو خو ته دوکه کولې خو پته د الله فضل دی مطلب دا تعالی الله قرآن درکړی. دویم لوی فضل پتا باندې دی چې هغه د پیغمبرانو خصوصیت ته عصمت الانبیاء چې انبیاء کرام الله جل شانه د ګناه نه او د خطاګانو نه معصوم پیدا کړي. پیغمبر چرته ګناه نه کوي دا زموږ مذهب دی نه د پیغمبرانو مخکې او نه د پیغمبرانو وروسته
بعضې په مسلمانانو کې داسې خلک هم دي چې هغوی د پیغمبرانو مخکې خو کیدی شي او د پیغمبرانو پس بیا نه شي کېدی خو زمونږ عقیده دا ده چې د پیغمبر نه د پیغمبرانو مخکې ګناه کېږي او نه د پیغمبرانو وروسته دا زمونږ عقیده ده او دا د خپل خپل دلایل دي نو الله جل شانه فرمایي چې دا د الله جل شانه رحمت ته په انبیاء کرامو باندې چې هغه معصوم پیدا کړي معصوم دا مطلب هغه ګناه نه کوي بس ګناه هغه نه کوي او سچ مونږ تخکاری چې دا ګناه ده پیغمبر ګناه وکړه نو هغه ګناه نه پوهیږي په دې خبرو باندې لکه الله جل شانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك الله تعالی فتح مکه درکړه چې لویه فتح ده او ښکاره فتح ده د دې دپاره چې الله ستا ګناهونه معاف کړي لیغفره چې معاف کړي لك الله تعالی الله ما تقدم من ذنبك هغه چې تا مخکې ګناهونه کړي او ما تأخر او کوم چې وروستني دي نو اوس دلته خو ګناه ذکر شوی د پیغمبر ذنب څه ته وایي ګناه ته وایي نو ډېر مثالونه مې دله درکړو یو سیزي که نه یو لفظ د عربی کمال دا دی او نور ډېر ژبو کې هم دا خصوصیت شته چې یو لفظ کله ذکر شي نو د هغې معنی په نسبت سره بدلیږي پوهېږئ یو لفظ دی محبت څه محبت زه ویم زما محبت ته د خپل استاد سره د دې یو مطلب دی او زما محبت ته د خپل مور سره دی بل مطلب دی او زما محبت ته د خپل ښځې سره دی بل مطلب زما محبت ته د خپل بچی سره دی بل مطلب زما محبت ته د خپل شاګرد سره دی مطلبونه بدل دي که بدل نه دي کم محبت چې د ښځې سره هغه څوک د بل چا سره کوي پوهېږئ نو چې د یو لفظ کله نسبتونه بدلیږي که نه د دې معنی هم بدلیږي نو اوس ذنب یو لفظ دی چې دا مونږ ته منصوب شي نو دا ګناه ته وایي خو چې پیغمبر ته منصوب شي دی بیا بله معنی ده نه پوهېږئ په دې باندې پوهېږئ نو لیغفر لک څه معنی ده هغه کارونه چې د پیغمبر نه وشي او هغه د بهتر خلافي څه خلافي د بهتر خلافي یو دوه آپشنز یې الله جل شانو ورکړي دا یا دا دواړو کې تا ته اختیار دی او یو پیغمبر یو آپشن اختیار کړي او هغه آپشن هغه بهتر نه هغه بل آپشن بهتري الله جل شانو فرمایي چې ته چونکې ستا عهده ډېره زیاته غټه ده ای پیغمبره نو دا غیر اولا کار چې کوم بهتر نه دا چې تا اختیار کو نو دا ستا په حق کې داسې لکه تا چې یو غټه ګناه وکړه پوهېږې په دې باندې تا ته ما ووي چې کله شخصیات یو انسان تاسو ته بل اوس ما مثال درکړو یو عام سړی په خرګاډۍ کې ګرځي نو څوک څه نه وایي خو که زه کېناستم بیا ولې خرګاډۍ کې تلل ناروا دي په خر خو سورلي کول هم سنت دي خو که زه کېناستم خلک به څه وایي ځان یې شرمولی په خره ناست دی پوهېږي نو ځینې کارونه داسې چې د هغه د ځینې شخصیاتو دپاره نامناسب وي د هغه د مروت او د هغه د عهدې او د هغه د مرتبې او د هغه د مقام خلاف ناروا نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا نور انبیاء کرامو هغې چې په یو څو آپشنزو کې یو آپشن اختیار کړی دی نو هغه د نورو خلکو دپاره ګناه نه وي خو الله جل شانو فرمایي ای پیغمبر تا دا کار وکړو دا داسې ولکه تا چې ګناه وکړه نه پوهېږئ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک دغه معنی ده چې پیغمبر ته کله د ګناه نسبت وشي په قرآن مجید کې یا په احادیثو مبارکو کې دی بل مطلبي او مونږ ته چې کله نسبت وشي دی بل مطلبي ورسېدی په دې باندې زه خیر په دې بحث کې نه پرېوځو دا یو لوی اختلافي مسله ده او خصوصا د علماء دیوبند او د جماعت اسلامي او د پنجپیریانو په خپل منځ کې په دې کې چې کومه لوی یو جاخه ده صحیح ده هغې کې نه پرېوځو خو چې کومه زموږ عقیده وه هغه مې ته بیان کړه چې د پیغمبر نه د نبوت نه مخکې ګناه کېږي نه د نبوت نه پس ګناه کېږي صحیح ده اوس موسی علیه السلام مبارک یو دوه کسان جګړه کوي یو له سپېړه ورکوي او فقضا علیه
هغه سړی مري. نو اوس موسی علیه السلام خو قتل نه کوو، پوهېږئ په دې خبره باندې؟ خو موسی علیه السلام خپل شریعت او چې کوم د هغه یو فطرتي مذهب و هغه اپلای کو چې دا ظالم دی، ګوره په مخ سره ظلم کوي، بس هغه له سپېړه ورکړه سړی، خوله کې انسان نیولې او راتوی کړه. اوس موسی علیه السلام خو نه غوښته چې دی اوس دا دې ته که وګوري نو ظاهرا خو موسی علیه السلام خو مونږ وایو چې یو ګناه یې وکړه، سړی مړ کړی، پوهېږئ په دې باندې؟ خو دا ګناه نه وه، ځکه اوس هغه طاقت ته موسی علیه السلام په سپېړه کې الله ږدلی خو هغه ته څه پته وه، پوهېږئ په دې باندې؟ لکه څنګه چې موسی علیه السلام مبارک ته پته نه و سیز راچوت کو په یوازې چې څو پهلوانانو به بوکه راچوتوله د مدین د حضرت شعیب علیه السلام د لوڼو دپاره. موسی علیه السلام په لاس کې امسا د پته ورته نشته داسې شی دی، پوهېږئ؟ او تاسو ته ما ویلي کم کار چې د انسان په اختیار کې نه وي په هغې انسان نه ګنهګارېږي، نه رسوي په دې باندې. په دې لاره باندې مونږ ځو که نه په بازار کې څونه میوزیک لګېدلی، اوس په دا ټول خلک ګنهګاري. ته چې کله قصد د یو ګناه وکړې اراده وکړې نو ته بیا هله ګنهګارېږي، غیر اختیاري کار باندې سړی نه ګنهګاري. مونږ تلو په والد محترم رحمت الله علیه، زه به ځان سره ډېر زیات چکر له بوتلم، هر ځای ته. نو مونږ پېښور کې لومبی چې بیا زه بوتلم د اتوار روز به میاشت کې به یو پېره ماله چکر راکړو پېښور ته، چې ته پارک ته به بوتلم، خصوصا زه به د 6 ستمبر او د 7 ستمبر اکم یوم دفاع پاکستان او پلان کې هلته به چې جازونو کم هغه نمایش و، زه به هغې له بوتلم او ښه هوټلو ته به بوتلم، ښه خوراک به یې راباندې کو، چکر به یې راکړو، هر څه به یې راله واغسته. نو هلته په هغه مینی بسونه چې کوم په پېښور کې چلیږي نو مونږ په هغې کې ناست نو یو سړي تیز میوزیک لګولی و. زه وړوکی وم، ما یې داجي ما یې زه دې سړي ته وایم چې دا میوزیک بند کړي، بس ما ته وایي مه وایه ورته، ما دې جولې وایي دا ډېر بد اخلاقه قوم دی، که ته ورته وایې لانجه جوړېږي، اوس په څه ووایي چېرته؟ نو ما یې دا خو ګناه نه دی اورېدل. نو ما ته وفرمیل کم څیز چې د انسان په اختیار کې نه وي په هغې انسان نه ګنهګارېږي، پوهېږئ په دې خبرو باندې؟ کم څیز چې د انسان په اختیار کې. هغه یو ورځ ما مسله وکړه که نه، ما یاره که ړومبی نظر سړی چوت کي که نه په بازار کې بد نظري وکړي نو په دې دی نه ګنهګارېږي، خو که دی بل نظر بیا چوتی نو بیا دی ګنهګارېږي. نیاز علي ما ته وایي استاد که دا یو نظر پرې راټیټ کړي سړی نو بیا که دا یو نظر الحمدلله وایي که دا یو نظر پرې راټیټ کړي نه، یو څیز چې ستا اختیار ته کله وړي ته ګنهګارېږي، ستا په اختیار کې کله نه ته نه ګنهګارېږي. شریعت چې د لومبي نظر دا خبره کوي دا هغه غیر اختیاري نظر یادوي، کله چې د ستا اختیار ته راغلی ته اوس په قصد ګوري نو که ته پې نیم نظر هم راټیټ کړې ته بیا ګنهګارېږي، پوهېږې په دې؟ خبره مې دا کوله چې زمونږ عقیده دا ده، زمونږ مذهب دا دی چې د انبیاء کرامو نه د نبوت نه مخکې او نه د نبوت نه وروسته ګناه صادري. ولې؟ دا ولې زمونږ مذهب دی؟ دې وجه ده دا پیغمبر د خپل امت لپاره یا د نبی علیه السلام مبارک د تمامو امتونو لپاره یو آیډیلی صحیح نمونهی یو مثالی، او چې کله کم یو څیز ستا دپاره مثال او نمونه ده هغه ناقص شو، ګناه یې وکړه، غلط کار یې وکړو، هغه بیا د مثال جوړېدو قابل پاتې کېږي، پوهېږئ؟ د مثال جوړېدو قابل نه دی. سړی خو د ځان دپاره نمونه او مثال او آیډیل هغه انسان ګرځوي کم چې کاملي پیغمبر کاملي، ځکه الله جل شانو فرمایي بار بار اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول. دا ولې؟ من یطع الله من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د پیغمبر اطاعت وکړو دا داسې دی چې د الله اطاعت وکړو. الله جل شانو دا د انبیاء کرامو کمال ذکر کوي چې دا څونه مکمل ذات الله جل شانو دنیا ته رالیږلی. مثال دی، اوس چې مثال ګناه وکړي زما څه کار دی، زه بیا د هغه تابعداري کوم؟ نه پوهېږئ په دې؟ هغه خو ناقص شو، ناقص سړي خو مونږ تابعداري نه کوو. نو زمونږ عقیده دا ده چې پیغمبر نه د نبوت نه مخکې او نه د نبوت نه وروسته ګناه کوي، ځکه که د نه ګناه وشي دی بیا زمونږ دپاره مثال او د تابعدارۍ هغه هدف نشي جوړېدی،
موږ بیا د تابعداري نشو کولی. پوهېږئ په دې خبرو؟ نه الله جل شانو فرمایي اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولولا فضل الله علیک، که پتا باندې الله فضل نه وی نه قرآن دل الله نه وی درکړي، ورحمته د الله رحمت پتا باندې رحمت اے عصمته د الله هغه چې تی معصوم پیدا کړي دغه د الله فضل پتا باندې نه وی لهم طائفه منهم قصد و اراده وکړي و یو قوم یو ډلې په دې منافقانو کې ایضلوک چې تا تیر باسي. څه مطلب دی؟ مخکې کوم خیال کړو یو فیصله راغلی وه، یو سړي غلا کړې وه طعمه، او د هغې الزام بیا په یو یهودي باندې لګو. الله نبي علیه السلام ته وفرمیل چې د یهودي دی په حق باندې دی او طعمه غل دی، اگر چې کلمه وایي منافق دی. نه الله جل شانه فرمایي چې د هغه قوم ستا خواله راغی او تا ته دا خبره وکړه چې یاره ته د طعمه په حق کې چې کوم منافق دی د ده په حق کې فیصله وکړه، ځکه دا خو زمونږ ملګری دی، مسلمان دی، د ده په حق کې فیصله وکړه، هغه یهودي دی. نو دا منافقان دا ټول ګروپ د دې دپاره راغلی چې نبي علیه صلات وسلام تیر باسي. مونږ خو کلمه ویلې او ته زمونږ په حق کې فیصله نه کوې. الله جل شانه فرمایي که د الله فضل او د الله رحمت په تا باندې نه وی، قرآن یې ته نه نازلولی، وحی درته نه کولی، او ته معصوم نه وی د ګناه نه، نه الله جل شانه دا فضل که نه وی نو ته به دې خلکو خطا کړی وی، بل طرف ته به یې بوتلی وی، په تا به یو غلطه فیصله کړې وه. پوهېږئ په دې خبرو باندې؟ وما یضلون الا انفسهم، او که تی چرته تیر باسلی وي، تی چرته غلط طرف ته بوتلی وي، نو ته خو په دې نه ګناهګاري دي، ځکه ته خطا شوې که نه. فرض که ته خطا شوې، تا ته خو وحي راځي ته نه خطا کېږي، خو که دی چرته ته خطا کړی وې نو دا بیا ستا خطا نه ده، ځکه دا ستا په اختیار کې نه و، ستا ته وحي نه ده راغلی. ګوره یاد ساتي، پیغمبر چې چرته یو خبره کوي، پیغمبر د الله جل شانو د وحی نه بغیر کار نه کوي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر چرته د ځان نه خبره نه کوي څو پورې چې ورته وحی نه راغلی. الله قرآن مجید کې فرمایي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانو فرمایي چې تا ته د الله وحی راځي، دا ستا اختیار دی چې ته په وحی باندې عمل وکړې. خو که چېرته وحی نه وی راغلی او بیا تا د دې فیصله کړې وی نو تا خو به ظاهر ته کته، او ظاهر خو دا مسلمان او مسلمان خو دروغ نه وی، دې په حق کې به دې فیصله کړو، نو دا به ته دې تیر باسلی وي، نو پتا به یو غلط کار کړو. خو خیر دی ستا چونکې په اختیار کې نه وه، نو دې ټوله ګناه به په دې منافقانو راتله، پتا به هېڅ نه راتله. نو وما یضلونه دی نه تیر باسي الا انفسهم، مګر خپل ځانونه چې خپل آخرت تباه کوي، دوکه کوي تا سره. وما یضرونک من شیء، دوی ته د ذره برابر نقصان نشي در رسولی. وجه د هغې دا ده، یعنې دا مخکینی خبرې چې وي دا د ماضي وي، د پاسټ وي، اوس د فیوچر خبره کوي الله جل شانه. وما یضرونک من شیء، او یاد ساته پیغمبر دی ته ذره برابر ضرر نشي در رسولی، پتا غلط کار نشي کولی. ولې؟ د الله جل شانه فضل و کرم پتا باندې دی چې الله تا ته وحی کوي. وروسته به الله جل شانه وفرمایي چې وانزل الله علیک الکتاب، تا ته ولې دی نقصان نشي در رسولی، تا ولې نشي دوکه کولی، پتا غلطه فیصله ولې نشي کولی، ځکه چې وانزل الله علیک الکتاب، الله جل شانه پتا کتاب نازل کړی. پوهېږئ په دې خبرو؟ والحکمه، والله جل شانه تعالی حکمت تر کړی. حکمت سنتو ته وایي، احادیثو مبارکو ته وایي. قرآن هم وحی ده، احادیثو مبارکه هم وحی ده. پوهېږئ؟ قرآن هم وحی ده، احادیثو مبارکه هم وحی ده. صرف فرق پکې دا دی چې د قرآن تلاوت کیږي او د احادیثو تلاوت نه کیږي. وحی مطلو، وحی غیر مطلو. پوهېږئ؟ نو اوس الله جل شانو فرمایي تعالی ما قرآن درکړی، تعالی ما احادیث درکړي، نو د دې برکت دا دی چې دا خلک تا نشي دوکه کولی. دې نه معلومه شوه چې کم سړي سره د قرآن مجید صحیح علم او د احادیثو مبارکه او صحیح علم وسري، په الله مې د قسمي که دی څوک تیر باسي، په الله مې د قسمي که دی څوک دوکه نشي دوکه کولی. ټول مخلوق ته بل طرف ته دی یوازې څوک نشي دوکه کولی. الله جل شانو فرمایي دې ته نشي دوکه کولی، تا نشي تیر باسلی. ولې؟ وانزل الله علیک الکتاب، تعالی الله قرآن درکړی، والحکمه او احادیث درکړي، احکامات شرعیه چې احادیث مبارکه دي. دویمه خبره چې کوم د دې آیت مبارکه مقصدی خبره، وعلمک ما لم تکن تعلم، ای پیغمبر تا ته هغه څه ښودلي چې ستا په علم کې نه و، تا ته هغه څه ښودلي چې ستا په علم کې نه و.
دا مضمون الله جل شانو ډیر زوینو کې قرآن مجید کې ذکر کړي او بل ځای کې دی الله جل شانو فرمایي تقریبا سورہ یونس کې دی سورہ هود کې دی تقریبا الله جل شانو فرمایي تعالی الله جل شانو ته الله جل شانو وحی وکړه د نوح علیه السلام واقعه ته بیان کړه ټول واقعې د پیغمبرانو ته بیان کړي اخر کې ته فرمایي چې دا هغه د غیب علم دی چې ما كنت تعلمها انت ولا قومك نه تا ته پته ونستا د امت ته پته وا او ما ته دې خبر درکو دا د غیب هغه علم دی د غیب دا مطلب چې تا ته پته نه وا ستا د سترګو نه پټو لکه د نوح علیه السلام د قصې پته نه وا د موسی علیه السلام د قصې پته نه وا د هود علیه السلام او د صالح علیه السلام د قصې پته نه وا اوس الله جل شانو نبی علیه السلام ته وحی وکړه پته وته ولګېده الله جل شانو فرمایي چې دا هغه واقعات ته غیب دي چې تا ته پته نه او تا او ستا قوم ما د دې واقع نه خبر کړي نو علمک الله تا ته علم درکو ما د هغه څه لم تکن تعلم چې تا ته د هغه څه علم هغه نو پوهېږې په دې باندې هغه دا چې الله جل شانه دلته په دې آیت مبارکه کې دې مراد هغه د فیصلې صحیح طریقه ده چې الله جل شانو مخکې فرمایلو په یو آیت کې چې ما ته قرآن مجید نازل کړی دی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله تا ته الله کتاب درکړی په حق یې درکړی او د دې دپاره یې درکړی چې د خلکو په منځ کې چې کومې فیصلې راځي ته به هغه کې او په هغه طریقه باندې به کې کومه طریقه چې ته الله جل شانو ښودلې ده طریقه به کومه چې کومه الله جل شانو ښودلې ده نو د هغې طریقې تذکره الله جل شانو فرمایي چې وعلمک ما لم تکن تعلم الله تا ته هغه طریقه د فیصلې وښوده چې هغه طریقه تا ته نه وه معلومه او بیا الله فرمایي وکان فضل الله علیک عظیما دا د الله جل شانو لوی فضل دی په تا باندې تاسو ته وایي چې فضل الله څه مطلب دی د قرآن مجید علم کوم علم چې الله نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکړو هغه الله جل شانو په دې لفظ سره ذکر کوي وکان فضل الله د قرآن او د حدیثو دا کم علم چې دی دا علیک پتا باندې عظیما ډېر لوی دی د دې آیت مبارکه نه معلومیږي چې د علم نه بل چوت عمل نشته په کائنات کې قل متاع الدنیا قلیل قل متاع الدنیا قلیل ټول کائنات دا اسم نه دی الله فرمایي دا ډېر زیات لږ دی چې کله د علم تذکره الله فرمایي وکانه فضل الله علیک عظیما وهېږې په دې باندې ټول دنیا د علم په مخ کې صفر کړه صفر الله جل شانو فرمایي وکانه فضل دین معلومیږي چې علم بهترین عمل دی په اعمالو کې وکانه فضل الله او د الله جل شانو فضل یعنی علم د قرآن او د احادیث علیک پتا باندې عظیما ډېر لوی بس په ګوزا سشتا او من دوسته که چا سوال وای